خوي ډېر ښه دی جي. راته ویل مې خپلې مور څیزونه مه خرڅوه. راته ویل مې خپلې مور څیزونه مه خرڅوه. زویه نشو له د خپل کور څیزونه مه خرڅوه. راته ویل مې خپلې مور څیزونه مه خرڅوه. زویه نشو له د خپل کور څیزونه مه خرڅوه. او د لوږې مړ شه خو آیا غیرت ایمان پښتو. د لوږې مړ شه خو آیا غیرت ایمان پښتو. خبره واوره دا څلور څیزونه مه خرڅوه. خط دی جي، خط دی، دا بیا ووایه جي. د لوږې مړ شه خو آیا غیرت ایمان پښتو. خبره واوره دا څلور څیزونه مه خرڅوه. چې د سبا له په شین فصل باندې لو ګډوي نو په داسې خلکو د لو لور څیزونه مه خرڅوه. او بیا دغه کوڅې نه یوه جیسې په غوسه کې وي. دغه کوڅې نه یوه جیسې په غوسه کې وي او ماشومان جاړي. زه بس نور څیزونه مه خرڅوه. واه یار ډېر ښه یار. دا لس ځلې ووایه یار. ډېره مننه. دغه کوڅې نه یوه جیسې په غوسه کې وي او ماشومان جاړي. زه بس نور څیزونه مه خرڅوه. ډېر ښه یاره. او بنجاري دلته میخکي باندې مرګونه شوي. بنجاري دلته میخکي باندې مرګونه شوي او بنجاري دلته کې په پور څیزونه مه خرڅوه. او شیخ چې شپرونه کړه سحر یو هنرمند ته یوې. شیخ چې شپرونه کړه سحر یو هنرمند ته یوې. دا د وبال د ټنګ ټکور څیزونه مه خرڅوه. شیخ چې شپرونه کړه سحر یو هنرمند ته یوې. دا د وبال د ټنګ ټکور څیزونه مه خرڅوه. او د دې ښار ښکلي به دې خپل زړه پسې وجړوي. خپل زړه پسې وجړوي. بسمله صفه په دې لور څیزونه مه خرڅوه. د دې ښار ښکلي به دې خپل زړه پسې وجړوي. بسمله صفه په دې لور څیزونه مه خرڅوه. ډېر ښه دی جي.